السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو په تېره ویډیو کې ما تاسو ته وښودله چې څنګه مو کولی سوای نوټ 4 موبایل ته لالیپاپ ور انسټال کو. خو نن زه تاسو ته په دې ویډیو کې ښیم چې څنګه کولی سو نوټ 5 موبایل ته مارشمالو ور انسټال کو. نوټ 5 موبایل دی ډاز غواړم چې مارشمالو ور انسټال کړم ځکه چې په دې کې خپله لالیپاپ دی. رابس سټینګ ته د سټینګ څخه وروسته about device کله چې about device ته راغللو بیا د هغه څخه وروسته software info هغې څخه وروسته تاسو دلته ګورئ 5.1.1 دی لالیپاپ دی. درې ځله به دا ووهو تاسو ګورئ لالیپاپ مې ور انسټال کړی دی. وخت چې لالیپاپ ته د سره په کمپنۍ راځي نو که چیرې تاسو غواړئ خپل موبایل ته مارشمالو ور انسټال کړئ نو تاسو د ټولو مهم او ضروري ستاسو لپاره دا دی چې خپل د موبایل ماډل به تاسو د ځان سره ثبتوئ. راسئ سیټینګ ته د سیټینګ څخه وروسته about device ته د about device څخه دا اپشن دی ماډل نمبر. دا نمبر چې تاسو سره در سره وي تاسو کولی شئ د دې مطابق ورژن را ډاونلوډ کړئ که چیرې تاسو غواړئ د کمپیوټر د لارې و موبایل ته نوی ورژن ور انسټال کړئ. خو زه په دې ویډیو کې تاسو ته د کمپیوټر طریقه ښیم چې څنګه کولی شئ د کمپیوټر د لارې ور انسټال کړو. که چیرې تاسو غواړئ خپل موبایل اپډیټ کړئ د نوي ورژن باندې نو بیا رابسئ دا د سر اپشن سافټویر اپډیټ دا به ووهئ. د هغه څخه وروسته دلته تاسو ته دوه اپشنه درکوي وای فای اونلی. فقط د وای فای څخه غواړم چې خپل موبایل ورژن اپډیټ کړم یعنې نوی کړم نو دا اپشن به ورته فعاله کړئ. د هغه څخه وروسته دوم اپشن دی آټو اپډیټ. که چیرې نوی اپډیټ راسي اتوماتي ماته یو میسیج راکړي او اپډیټ شي شروع سي. نو دا اپشن چې تاسو فعاله کړئ کله چې نوی اپډیټ ستاسو نوی اپډیټ یا نوی ورژن ستاسو د موبایل لپاره راغلی نو هغه اتومات تاسو ته یو میسیج درکوي. د هغه څخه وروسته که چیرې تاسو غواړئ خپل موبایل اپډیټ کړئ نو تاسو خو ټول د موبایل ډیټا څخه کار اخلئ. که چیرې ستاسو موبایل اپډیټ د موبایل ډاټا څخه نه کېدی نو بیا تاسو خپل موبایل د وای فای د لارې د یو نیټ سره وصل کړئ. که چیرې تاسو د وای فای سهولت نه لرئ بیا د یو بل موبایل د نیټ د وای فای د لارې وصل کړئ. نو که چیرې تاسو غواړئ خپل موبایل ورژن نوی کړئ یا اپډیټ کړئ نو دغه د سر اپشنه ده دا به ووهئ. د هغه څخه وروسته چیکینګ فار اپډیټس دی اوس ګوري که چیرې یو نوی ورژن راغلی و اتومات هغه تاسو ته یو میسیج درکوي. د هغه میسیج وروسته اپډیټ شروع کیږي. تاسو ګورئ اپډیټ شروع سو 1425.450 MB دی. کله چې دا را ډاونلوډ سو موبایل به مو بند سي. د هغه څخه وروسته به مو موبایل نوی ورژن ور انسټال سي. نو زه دا د دې لارې نه غواړم چې اپډیټ کړم غواړم چې تاسو ته د کمپیوټر طریقه وښیم. هغه د موبایل ماډل به تاسو د ځان سره نوٹ کړئ چې څو ماډل موبایل دی زما ده. خو دا زما موبایل نوٹ 5 دی. د دې ماډل دی SMN 960C. د دې ماډل مطابق ورژن زه را ډاونلوډوم. نو اوس به ورسو کمپیوټر ته تاسو ته به طریقه وښیم چې څنګه کولی سو نوی ورژن یا نوی فرمویر اپشن را ډاونلوډ کړو. د دې څخه وروسته چې کله تاسو د موبایل ماډل نمبر واخیستی د هغه څخه به وروسته تاسو یو براوزر راخلاص کړئ چې هر براوزر وي. زه ګوګل کروم براوزر اخلاصوم ولې ځکه چې ما په هغه براوزر کې هغه سایډونه مخکې له مخکې راخلاص کړي هم دي. د دې تر مخه به زه تاسو ته یو څه معلومات درکړم. دوستانو که چیرې تاسو غواړئ زما ټولې ویډیوګانې وګورئ نو زما د یوټیوب چینل ته مراجعه وکړئ. تاسو کولی شئ چې نورې ویډیوګانې هم وګورئ. دا ټولې ویډیوګانې زما د یوټیوب پر چینل باندې. او که چیرې تاسو غواړئ دغه ویډیوګانې همدارنګه وګورئ نو د ټویټر له لارې هم کتلی شئ.
تاسو ګورئ دلته زما د فیسبوک ادرس، ټویټر او همدارنګه د ګوګل پلس ادرس هم دلته شته. که چیرې تاسو پوښتنې یا پیشنهادات لرئ نو زما د فیسبوک صفحې ته ولاړ شئ، هلته کولی شئ چې ماته میسیج وکړئ او همدارنګه یا کومنټ راته پرېږدئ. نو د هغه څخه وروسته به تاسو راسئ سمسونګ اودین 3.11.1 with Android ROM flashing tool دا به را ډاونلوډ کړئ د ټول نه مخکې خپل کمپیوټر ته. د سایټ ادرس دی odindownload.com. دا سایټ ادرس تاسو کولی شئ د یوټیوب له لارې د همدغې ویډیو په ډسکرپشن کې هم ترلاسه کړئ. نو را بسئ دلته د ټولو نوی ورژن چې راغلی دی د اودین ته همدغه ورژن دی، دا به ووهئ. د هغه څخه وروسته تاسو د یو بله صفحه را خلاصوي، لاندې راسئ. کله چې لاندې راغلاست دلته ورته نوشته چې ډاونلوډ ناو، دا بټنه به ووهئ. کله چې مو دا بټن ووهل تاسو ته ډاونلوډ اپشن راوړي. ډاونلوډ منیجر هغه فایل پورته کوي. دا فایل تقریبا 915 KB دی. نو دا به را ډاونلوډ کړئ. سټارټ ډاونلوډ فایل را ډاونلوډیږي. نو دې څخه به وروسته دوستانو تاسو راسئ samsungupdate.com ته. د دې سایټ ادرس دی samsungupdates.com. د دې د سایټ لینک هم تاسو کولی شئ چې په یوټیوب کې د همدغې ویډیو په ډسکرپشن کې ترلاسه کړئ. اوس تاسو هلته چې ما تاسو ته د ماډل نمبر ښودلی و دلته دا دی تاسو ته په دغه سایټ کې لیکلي سلیکټ ډیوایس. نو دا اپشن به ووهئ. د دې څخه وروسته به تاسو خپل د موبایل ماډل پیدا کړئ. لاندې بکشه ته راسئ. تاسو ګورئ دلته ما خپل د موبایل ماډل مطابق خپل ماډل پکې پیدا کړئ. دا به ووهئ. د دې څخه وروسته تاسو ته ستاسو د موبایل ماډل مطابق ورژنونه راوړي. ټول مارشمالو چې نوي ماډل یا نوی ورژن راغلی دی مارشمالو، تاسو ګورئ دلته ریجن ورته نوشته ده. د هر هیواد مطابق چې را ډاونلوډوئ تاسو کولی شئ. پاکستان سپور پکې شته. همدارنګه زه به تاسو ته د افغانستان ماډل مطابق ورژن پیدا کړم. ما را ډاونلوډ کړی هم دی. دلته تاسو ګورئ په ریجن کې افغانستان نوشته دی. د هغه څخه وروسته به ډاونلوډ ووهئ. د دې څخه وروسته تاسو ته دلته دوه اپشنه درکوي چې په کوم سټاک پریمیر کې غواړئ. نو چې هر یو تاسو ووهئ دواړه کار کوي. زه به دا ورته انتخاب کړم. د هغه څخه وروسته یوه بله صفحه راته راخلاصوي. په دې صفحه کې ما ته هغه د فایل ټول ظرفیت ښیي چې څومره دی. 1.2 دی، تقریبا 2 GB کېږي. دلته دوه اپشنه راکړله. سلو سپید ډاونلوډ، که سلو سپید ډاونلوډ ووهئ خپل فایل را ډاونلوډولی شي. که های سپید ډاونلوډ تاسو ووهئ دا پیسې غواړي. دا مفت نه دی، مفت یې همدغه دی. دا به ووهئ. د دې څخه وروسته یو څو ثانیې وخت راکوي. تاسو ګورئ کله چې دا ثانیې ختمې سي بیا یو بله صفحه راته راخلاصوي. خو دوستانو تاسو باید په یاد ولرئ په دې سایټ کې چې تاسو خپل د موبایل ماډل مطابق پریمیر یا ورژن را ډاونلوډوئ نو هغه ډاونلوډ چې شروع سي که چیرې هغه ډاونلوډ ودرېدي یا د نېټ د ستونزې له کبله مو ډاونلوډ ودرېدي بیا ریزیوم نسي ورکولی. ولې؟ ځکه چې سلو سپید یو ځلې کولی شي چې تاسو ډاونلوډ فایل ډاونلوډ کړئ بیا یې نسي ریزیومولی د هغه ځای څخه. دلته به تاسو دغه څو تورې درته درکړه دا به ورته ولیکئ. کله چې مو دا ورته ولیکل د هغه څخه وروسته سینډ. د دې څخه وروسته تاسو ته کلیک هیر ټو ډاونلوډ دا به ووهئ. ډاونلوډ شروع کیږي. چې کله تاسو پر دغه ځای باندې خپله پریویو د GB یا د MB د ولیدل بیا وروسته سټارټ ډاونلوډ ووهئ. خو زه فایل نه را ډاونلوډوم ولې ځکه چې ما مخکې را ډاونلوډ کړی دی. دا مې طریقه تاسو ته ښودله. د دې څخه وروسته تاسو همدارنګه کولی شئ چې سی موبایل ویب سایټ ته ورسئ. د دې سایټ له لارې هم تاسو کولی شئ چې اپشل پریمیر یا ورژن ترلاسه کړئ. www.cmobile.com ته به راسئ. په دې سایټ کې ستاسو څخه ID غواړي چې تاسو باید یو اکاونټ ورپکښې جوړ کړئ. زه دلته
لانګین نه وم، ولې ځکه چې جاین وم. تاسو ته یې طریقه ښیم چې څه ډول باید اکاونټ جوړ کړو. جاین بټنه مې ووهل. دلته تاسو ته 4 اپشن یې درکوي. 3 اپشن یې په پیسو دي. اخري دغه اول اپشن پری اپشن مفته ده. تاسو کولی شئ خپل اکاونټ جوړ کړئ. نو جاین به ووهئ. دا یې مفت دی. هغه پیسو والا پریمیوم اکاونټ دی. د دې څخه وروسته یوزر نیم، پاسورډ، بیا هغه پاسورډ، بیا د ایمیل ادرس، بیا هغه د ایمیل ادرس به ورته ورکړئ. د هغه څخه وروسته هیواد او همدارنګه نور ټایم زون او داسې نور معلومات به ور واچوئ. د هغه څخه وروسته به کمپلیټ رجسټریشن بټن ووهئ او دا به ورته انتخاب کړئ. دا ټیک مارک به ورته انتخاب کړئ. کمپلیټ رجسټریشن به ووهئ. ستاسو ایمیل ته یو ایمیل در استوي. د هغه ایمیل د لارې به بیا دغه صفحه را خلاصه کړئ. بیا کنفرمیږي. تر هغه وخته نه کنفرم کیږي. نو زه خپل اکاونټ لرم. لانګین وهم. ما اکاونټ وختي مخکې له مخکې لیکلی دی. نو د هغه څخه وروسته لانګ ان، کله چې مې لانګ ان وولئ، د دې څخه وروسته به تاسو دا اپشن تاسو وینئ. په دې کې به فریمویر ورته انتخاب کړئ. کله چې فریمویر ورته انتخاب کړئ، تاسو ته یو بله صفحه را خلاصوي. په دې صفحه کې تاسو ته لیکي مای ماډل نمبر. دلته به ماډل ورته ولیکئ. هغه ماډل چې ما مخکې درته وښودی. SMN 900C. کله چې دا ماډل ورته ولیکئ، اتومات تاسو ته راوړي ګلکسي نوټ 5. دا به ووهئ. د هغه څخه وروسته سرچ. د سرچ څخه وروسته تاسو ته پریمیرونه، ستاسو د موبایل ماډل مطابق پریمیرونه یا ورژنونه درکوي. د هر هیواد مطابق چې تاسو غواړئ ورژن را ډاونلوډ کړئ، کولی شئ. د دې څخه وروسته به تاسو یو هیواد ورته انتخاب کړئ. زه دلته هیواد ورته انتخابومه. ګورم په افغانستان پسې. ته ګورئ دا دلته افغانستان ورته لیکلی دی. دا افغانستان په نوم چې ورژن دی، دا به ورته را ډاونلوډ کړو. دا به ووهئ. د هغه څخه وروسته تاسو ته یو بله صفحه درکوي، ډاونلوډ فریمویر. ټول معلومات چې دلته تاسو ته درکړي دي، دا که غواړئ ولولئ، کولی شئ چې ویې لولئ د ډاونلوډ تر مخه. همدارنګه دلته 2 اپشنه درکړي دي. اول اپشن ریګولر ډاونلوډ، دوهم اپشن فاست ډاونلوډ. فاست ډاونلوډ د دې لپاره دی چې تاسو پریمیوم اکاونټ جوړ کړئ. پریمیوم اکاونټ ما مخکې درته وویل چې پیسې غواړي. نو ریګولر اپشن به ورته انتخاب کړئ. خو د دې څخه وروسته چې تاسو لاندې راسئ، دلته هم تاسو کولی شئ فلشینګ ټولز یعنې اودین پروګرام پیدا کړئ. دلته تاسو ته درکوي ټول معلومات. د دې ځای څخه تاسو کولی شئ چې را ډاونلوډ یې کړئ. نو زه به دلته ریګولر ډاونلوډ ورته انتخاب کړم. د هغه څخه وروسته یو بله صفحه را خلاصه کړله. دلته یې تاسو ته یو څه لیکلي هم دي. د دې څخه وروسته بیا ډاونلوډ بټن. د هغه څخه وروسته 9 ثانیې وخت غواړي. د 9 ثانیې څخه وروسته که تاسو غواړئ چې کینسل یې کړئ، ډاونلوډ هم کولی شئ. که نه کینسلوئ، نو بیا وروسته بیا ډاونلوډ بټن ووهئ. د دې څخه وروسته تاسو ګورئ ډاونلوډ منیجر ماته یو صفحه راوستله چې 1.1 GB دی، تقریبا 2 GB کیږي. بیا سټارټ ډاونلوډ ووهئ. ځکه چې ما مخکې له مخکې فایل ډاونلوډ کړی دی، نو زه نه را ډاونلوډوم. نو اوس به ورسو وډین پروګرام ته چې ما را ډاونلوډ کړی دی. تاسو به راسئ ډاونلوډ اپشن ته. د هغه څخه وروسته کمپریسډ فولډر ته به ورسئ. د دې څخه وروسته وډین، هغه د وډین پروګرام چې ما را ډاونلوډ کړی و زیپ فایل دی، دا به رسته کلیک ووهئ. بیا یې ایکسټراکټ کړئ. نو زه دا ایکسټراکټ کوم. ایکسټراکټ فایلز دا به ورته انتخاب کړئ. د هغه څخه وروسته یو بله صفحه راوړله. دلته زه نوټفای په نوم یو فولډر جوړ کړی دی په ډیسکټاپ، دا ورته انتخابوم. د هغه څخه وروسته اوکې. فایل ایکسټراکټ سو. د دې څخه وروسته هغه فایل چې ما را ډاونلوډ کړی دی یا هغه پریمیویر د موبایل هغه ورژن چې ما را ډاونلوډ کړی دی، هغه به انتخاب کړئ.
بیا رسته کلیک دغه څخه وروسته اکسټراکټ فایلز یا به اکسټراکټ هیر وي. هر ځای چې تاسو غواړئ کښېږدئ خو اکسټراکټ فایلز وي. زه اوس دلته اکسټراکټ هیر ورته انتخابوم. اکسټراکټ هیر به ورته انتخاب کړئ. دغه څخه وروسته تاسو ګورئ فایل نور اکسټرا کېږي، لږ پاته دی. تاسو ګورئ مکمل اکسټراکټ فایل. نو زه تاسو ته دا طریقه ښیم چې څنګه دا نوی ورژن یا فریمیر خپل نوټ 5 موبایل ته ور انسټال کړو. د ټول نه مخکې به وډن فولډر خلاص کړئ. د هغه څخه وروسته به دا ډبل کلیک ووهئ چې کله یې صفحه را خلاصه کړله. د هغه څخه وروسته زه اوس غواړم چې تاسو ته یې طریقه وښیم چې څنګه کولی شو موبایل د کمپیوټر سره وصل کړو. نو ور به سو موبایل ته. نو دوستانو تاسو به خپل د موبایل یو اس بي لین د خپل کمپیوټر سره وصل کړئ. چې کله مو د کمپیوټر سره د یو اس بي لین وصل کړئ د هغه څخه وروسته به موبایل ته تاسو راسئ. موبایل به پاور بټن ووهئ. د هغه څخه وروسته پاور اپ بټن به ووهئ. د دې څخه وروسته چې کله موبایل بند سو په مکمل ډول سره بیا به دغه د والیم ډاون چې په انګلیسي کې د والیم ډاون بټن ورته وایي، دغه په پښتو کې د اواز کښته بټنه چې ده دا به ټینګه ونیسئ. د هغه څخه وروسته د هوم بټنه به ټینګه ونیسئ. د دې څخه وروسته د پاور بټنه به ورباندې ټینګه ونیسئ. د هغه څخه وروسته چې کله موبایل راچالانه سو تاسو ته په دې صفحه کې ښیي. دلته تاسو ته لیکلي دي والیم اپ کنټینیو ادامه ورکړئ. دلته درته لیکلي دي لاندې اپشن کې والیم ډاون کینسل ریسټارټ فون. بیرته که غواړئ چې موبایل چالانه کړي یا کینسل کړي نو بیا دغه بټنه دوهم بټنه ووهئ. نو اوس خو زه غواړم چې نوی ورژن یا نوی پریمیر ورته انسټال کړم. نو والیم اپ بټنه وهم چې لوړه د اواز بټنه ده دغه بټنه ده دا وهم. کله چې مې دا ووهل د هغه څخه تاسو ګورئ وینئ ډاونلوډینګ شروع سو. دلته تاسو ته یو بل میسج هم درکړی دی ډونټ ټرن اف ټارګټ. موبایل مو مه بندوئ. د هغه څخه وروسته به تاسو خپل یو اس بي لین د موبایل چې د کمپیوټر سره وصل دی هغه به د موبایل سره وصل کړئ. کله چې مو د موبایل سره هغه کیبل وصل کړئ د هغه څخه وروسته تاسو ګورئ په کمپیوټر کې دلته د زرغونه علامه ماته راوړله. نو ما مخکې له مخکې یو اس بي ډرایور و کمپیوټر ته انسټال کړی دی د موبایل. تاسو به که چې د نیټ سره وصل یاست اتومات هغه یو اس بي ډرایورونه درته را ډاونلوډوي. که چیرې تاسو نه یاست ورسره وصل نو بیا به یو اس بي ډرایورونه د خپل موبایل مطابق و کمپیوټر ته انسټال کړئ چې کله مو موبایل د کمپیوټر سره په صحیح توګه وصل سو دغه علامه یا دغه لیکه به تاسو ته زرغونه ښکاره کړي. دغه د آی ډي کام رالاندې. د هغه څخه وروسته به تاسو دلته ورته ای پی انتخاب کړئ. دا به ووهئ. د دې څخه وروسته یو بله صفحه را خلاصوي چې چیرې تاسو هغه ورژن یا فرمیر ایښی دی نو ډیسکټاپ ما ایښی دی هغه فولډر د نوټ 5 په نوم باندې. دا به ورته انتخاب کړو. کله چې مو دا فولډر اخلاص کړي دغه څخه وروسته هغه د پریمیر یا ورژن چې فولډر چې کله ما اکسټرا کړی و هغه به ورته انتخاب کړي. دغه څخه وروسته اوپن. د دې څخه وروسته به تاسو انتظار وکړئ. یوه دقیقه یا د دې څخه زیات یا کم انتظار به وکړئ. تاسو ګورئ فایل یې پورته کړئ. دلته دا ټیک مارک هم صحیح سو او دلته تاسو ته نور اضافه خطونه راوستل. فایل یې پورته کړئ. د دې څخه وروسته تاسو ګورئ دلته د سټارټ بټنه ده. دا بټنه به ووهئ. کله چې مو د سټارټ بټنه ووهل تاسو ګورئ دلته کیچ فایل یې راوستی، هایډن فایل یې راوستی او همدارنګه په موبایل کې تاسو ګورئ لیکه یو کوچنۍ لیکه شروع سوله. کله چې هغه لیکه بشپړه سي او همدارنګه دلته په کمپیوټر کې دا لیکه بشپړه سي نو
موبایل ته به مو نوی ورژن یا فریمویر ور انسټال سي. څو شیبې به انتظار کوئ. تاسو ګورئ موبایل ته هم فریمویر یا نوی ورژن ور انسټالیږي او همدارنګه په کمپیوټر کې تاسو ګورئ سیسټم شروع دی. پر دې ځای باندې تاسو ته سیسټم راوړی دی او دلته همدارنګه دا زرغونه لیکه روانه ده ور انسټالیږي. تاسو ګورئ دلته په موبایل کې او په کمپیوټر کې مرحله بشپړه کیږي. هغه لیکې دواړې یو ځای سر ته رسیږي. موبایل بند سو او همدارنګه تاسو ته په کمپیوټر کې د فاس دلته یو اپشن درکړي. موبایل بیرته راچالان سو. تاسو ګورئ چې موبایل ته ورژن ور انسټال سو. فریمویر ور انسټال سو. دلته د انډرایډ لوګو راوړه. انسټالینګ سیسټم اپډیټ شروع دی. تاسو ګورئ موبایل بند سو بیرته راچالان سو. که چیرې په دې وخت کې موږ تاسو په لک خطا کو هم پروا نه لري، هیڅ مشکل نشته، ولې ځکه چې بشپړه انسټال شوی دی. تاسو ګورئ سامسونګ لوګو یې راوړله. کیبل مې خطا کړی دی، نور ضرورت نشته کیبل د وصل کولو، یو څه وخت اخلي. دلته همدارنګه دلته تاسو ته راوستي انډرایډ از اپګریډینګ اپټیمایزینګ اف 40 اپلیکیشنونه دلته اپټیمایزیږي. نو یو څه وخت په همدغه مرحله کې هم غواړي چې کله دا اپلیکیشنونه اپټیمایز سوله بیا مرحله بشپړه کیږي. یو څه وخت په همدغه مرحله کې غواړي. تاسو به انتظار کوئ، وایي ځکه چې په موبایل کې مو تغیرات راځي د نوي ورژن سره. تاسو ګورئ سټارټینګ اپس یې راوړئ. هغه څخه وروسته پریپیرینګ فینیشینګ شروع دی. فینیشینګ بوټ تاسو ګورئ په دې صفحه کې تاسو ته راوړه انسټالینګ اپلیکیشنز. تاسو ګورئ په مکمل ډول سره فریمویر ور انسټال سو. مارشمالو مو ور انسټال کړئ خپل نوټ 5 موبایل ته. په دې طریقه سره ستاسو هیڅ اپلیکیشن یا هیڅ کوم تصویر یا ویډیوګانې له منځه نه ځي، هر څه به مو پر ځای پاتې. تاسو ګورئ ټول اپلیکیشنونه مې پر ځای پاتې دي، هیڅ یو اپلیکیشن هم نه دی ډیلیټ شوی. په دې طریقه سره ستاسو هیڅ یو اپلیکیشن له منځه نه ځي. نو سیټینګ ته به راسو. هغه څخه وروسته اباوټ ډیوایس ته، د دې څخه وروسته تاسو ګورئ ډېر تغیرات راغلي. سافټویر امپو ته به راسئ. د دې څخه وروسته تاسو ګورئ دا د سر اپشن 6.0.1 مارشمالو ور انسټال سو. دا به 3 ځلې ووهئ، لکه په چیرې غواړئ چې مو دا 3 ځلې ووهئ هلته یې موږ ته لالیپاپ ښکاره کړي. دلته د مارشمالو لوګو راته راوړه. تاسو ګورئ دا یو گیم دی، د دې خپل که تاسو غواړئ په یوې کې هم کولی شئ. نو دوستانو دا اوس موږ د نن ورځې طریقه چې څنګه مو کولی شوای خپل موبایلونو ته مارشمالو ور انسټال کو، خو چې افیشل فریمویر ورته راغلی وي. نو د هغه سایټ څخه به تاسو تر ډاونلوډ کړئ او بیا به د کمپیوټر له لارې ور انسټال کړئ. دا و د مارشمالو طریقه. په دې طریقه سره تاسو کولی شئ چې
هر سمسونګ موبایل ته په همدغه طریقه سره ورجن ور انسټال کړئ د کمپیوټر د لارې. هیڅ فرق نه لري که نوټ 1 وي، که نوټ 2 وي، که نوټ 3 وي، که نوټ 5 وي، که نوټ 7 وي، او همدارنګه که ګلاسي اس وي که اس 5 وي، فرق نه لري. دا اوس زموږ د نن ورځې طریقه چې تاسو ته مې ښودل چې څنګه کولی شئ د کمپیوټر د لارې خپل موبایل ته مارشمالو نوی ورژن ور انسټال کړو 6.0.1. نو دوستان نور مو وخت نه نیسم، ماته اجازه راکړئ. د الله په امان ښې چارې ولرئ.